بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د کورل را سیریز دویم درس ته ښه راغلاست. زما نوم عبدالظاهر ده. په دې درس کې لکه څنګه چې موږ په اول درس کې صرف د کورل را انټرفیس سره آشنا شو او دا مو ویل چې څنګه به یو فایل خلاصو، څنګه به یې سیف کوو، سورس فایل باید ولرو، جی پی جی ولرو. نو دویم درس هم دغه په ادامه به وي چې په دې کې به هم ډېر زیات مهم کمانډونه چې موږ د ډیزاینینګ بخش کې ډېر زیات استعمالوو هغه به وایو. نو راځو نوې صفحه به کلیک کو، نیو پیج، فعلا به سایز 4 انتخاب کو. دې سره خو اوس به آشنا یاست. اوکې به کوم چې نوې صفحه راشي. که چېرته زه غواړم چې یو ډیزاین جوړ کړم، مثلا زه د کتاب یو کور جوړوم یا کور پیج جوړوم، ډیزاین مې مثلا یو شکل واخیستل، لکه څنګه چې ما غوره جوړ کو، مثلا په دغه اندازه مې یو شکل دلته جوړ کو. رنګ مو ویل چې که چېرته لیفټ کلیک وکړو منځ به یې رنګ اخلي، او که رایټ کلیک وکړو بارډر به یې رنګ اخلي، یا دلته رایټ کلیک وکړو بارډر به بیخي له منځه لاړ شي. مثلا دغه ځای کې غواړم چې یو عنوان هم ولیکم. دا یو عنوان چې زموږ او ورسره یو سمال ټکسټ به دلته ولیکم. مثلا بیا مې ولیکل چې انوال ریپورټ یا انوال پلان، هر شی چې وي انوال پلان. دا دلته که چېرته مختلف فونټونه ورکو انتخاب به یې کړو. دلته موږ سره فونټس لکه څنګه چې په ورډ، ایکسل او افیس پروګرامونو کې موږ فونټ استعمالوو، دلته هم استعمالولی شو. دا لږ به یې سکرول کړم تر څو دلته ماته خط ښکاره شي. هر فونټ چې د ډیزاین له نګاه نه ښه ښکاري دا همغه فونټ به ورته ورکو. فعلا به زه یو ساده فونټ کیلبري انتخاب کړم او بولډ به یې کړم او دا به دلته کښېږدم. که غواړم چې دې ډیزاین ته عکسونه هم ور اضافه کړم، د عکسونو راوستلو لپاره موږ په فایل منیو کې امپورټ کلیک کوو چې عکسونه را امپورټ کوو. شارټکټ یې کنټرول آی ده. کوشش به کوو چې زیاتره شارټکټ نه استفاده وکړو. نو که دا ځای کلیک کوو او که کنټرول آی کلیک کوو عکس به خلاصیږي. فعلا به زه کنټرول آی کلیک کړم، دلته به بعضې عکسونه راشي. دونه به یو بعضې عکسونه زه راواخلم. مثلا یو مې دا عکس کلیک کوو، یو مې دا په یو وخت کې کولی شو چې هر څومره عکسونه کلیک کوو را امپورټ یې کوو او یا یو جدا جدا را امپورټ کوو هم کېدای شي. خو زه به دا یو 3 دانې په یو وارې سلیکټ کړم او امپورټ به یې کلیک کړم. کلیک به یې کړم چې هر چېرته غواړو عکس راشي. یو عکس مې دلته کلیک کوي، دلته راغی، یو مثلا دلته کلیک کوي، یو 3 عکسونه راغلل. دا عکسونه زه هر پوزیشن چې غواړم ایښولی شم. خو که چېرې عکسونه یو د بل په سر راشي، مثلا یو عکس ما دلته ایښی ده، دا بل عکس دلته راولم او دا بل عکس هم دلته راولم. اوس که دې عکسو ته متوجه شو، نو دغه عکس چې ده په سر باندې ایښی ده، بیا دا ده او بیا دا ده. دغه عکس به یو بل عکس راولو تر څو لږ واضح ښکاره شي، چې بیکګراونډ رنګ یې چینج وي نو لږ به واضح ښکاره شي. مثلا دا عکس به راولم. نو اوس که دې عکسو ته متوجه شو، اول عکس دا ښکاري، بیا دا ښکاري، بیا دا ښکاري. یعنې آرډر له لحاظه اول عکس دا مخته ده، بیا دا ده، بیا دا شاته ده، او دا شکل له ټولو نه شاته ده. نو که کله موږ غوښتل چې یو عکس مخته او شاته کړو، یا یو شکل چې موږ جوړ کړی وي، مثلا که زه یو بل شکل هم دلته جوړوم دا مخته او شاته یې کړو، نو د دې لپاره بیا آرډر استعمالوو. آرډر چې استعمالوو فقط شکل به کلیک کوو، هر شکل چې غواړو مخته او شاته یې کړو کلیک به یې کوو. په آبجکټ منیو کې دلته موږ سره آرډر شته. نو آرډر کې دلته هر آرډر چې غواړو، مثلا که چېرته دا شکل مخته وي، زه غواړم چې شاته یې کړمه، فقط ټو بیک اپ پیج به کلیک کړم. کوم شکل چې ما سلیکټ کړی وي که چېرې مخته وي نو هغه شکل به شاته شي. اوس که وګورو دا شکل به وینه له ټولو نه شاته راغلی وي. کنټرول زید باندې به بېرته یې انډو کړو. او که چېرته کوم شکل شاته وي، مثلا دا عکس له ټولو نه شاته ده، زه غواړم چې مخته یې راولم، نو په آبجکټ منیو کې آرډر ټو فرنټ اپ پیج، کله که فرنټ اپ پیج کلیک کړو دا شکل به مخته راځي. نو هر وخت که کوم شکل مخته وي شاته کولی شو، او که شاته وي مخته کولی شو. بیا پکې یو 2 آپشنه نور هم لرو چې ټو فرنټ اپ لیر، بیک اپ لیر. دا آپشن موږ هغه وخت استعمالوو کله چې شکلونه موږ په یوه لیر کې ولرو. د لیر موضوع وروسته راځي، نو بیا به یې تشریح کوم. فعلا موږ له دغو دوو نه ډېر زیات استفاده کوو. بل بیک ون او فارورډ ون، که چېرته زه صرف له د یوه شکل نه شاته کوم، مثلا دا عکس زه غواړم صرف له د یوه شکل نه شاته راشي، نو بیا به بیک ون کلیک کوم. کله چې بیک ون کلیک کوي یو شکل نه به شاته کېږي. او که چېرته فارورډ ون کلیک کوو، نو بیا به بېرته له یوه شکل نه رامخته کېږي. او که چېرته دا شکل چې ما سلیکټ کړی، که چېرته په آرډر کې زه ان فرنټ اپ کلیک کوم، بیا یو نشان راځي په هر شکل چې کلیک کړي دا عکس چې کوم یو موږ انتخاب کړی دغه شاته به راځي. مثلا که زه دغه شاته راولم کلیک به یې کوم، وینې آرډر لحاظ به د هغه شاته راشي.
او که چیرته ما بیا سلیکټ کړی وي او په آرډر کې ورته بیهایند وایم نو بیا به شاته بیهایند به شاته راځي ان فرنٹ اف مخ ته راځي مثلا د دې شکل مخ ته راولم کلیک وکړم د دې مخ ته راشي او که چیرې ما یو څو شکل انتخاب کړی وي مثلا دا مثلا دا ټول ما داسې انتخاب کړي دي او زه غواړم چې د دې ټولو پوزیشنونه چینج کړم سره خمې کوم مثلا زه وایم چې ریورس شي ریورس کې د شا شکل مخ ته ځي د مخ شکل شاته ځي هر دوه شکلونه مخ کې شاته کېږي شاته مخ کې کېږي آرډر یې ټول چینج کېږي نو که کله مونږ عکسونه یا شکلونه وغواړو چې یو شاته مخ ته کړو نو له آرډر نه به استفاده کوو د دوه هم شارټکټونه شته مثلا که یو شکل مخ ته راولو کنټرول هوم بټن به کلیک کوو که شاته بیا کنټرول این چې بیا همیشه له دوه نه ډېر استفاده کوو مثلا د عکس که زه وګورم مخکې دا که غواړم چې شاته یې راولم فقط کنټرول این به کلیک کړم شاته به راشي که چېرې کنټرول هوم بټن کلیک کړم په کیبورډ کې بېرته به مخ ته راځي چې بیا مونږ همیشه له دوه نه استفاده کوو نو دا یې آرډر شو که چېرته مونږ شکلو ته آرډر ورکولی شو بل زیات مهم چې مونږ ډېر زیات استعمالو الاینمنټ دی ترتیب دی بعضې اشکالو د بعضې عکسو شکلونه وي عکسونه وي هر څه کولی شو مثلا که زه چېرته یو دوه عکسه یا یو دوه ډیزاینه یا ډېر عکسونه یا ډېر ډیزاینونه ولرم مثلا دا عکسونه دي یو به دلته کېږدم دا به م لږ ووړ کړمه دا به راواخلم دلته به یې کېږدم اوس زه غواړم چې دا شکلونه دلته داسې ترتیب منظم وي ټول په یو لاین باندې راشي نو د دې لپاره به دا شکلونه سلیکټ کړو یو شی د دوستانو متوجه اوسئ چې سلیکشن به پوره کوو مثلا که زه سلیکشن دومره وکړم نو وګورئ دا دوه به انتخاب شي د عکس به هېڅ انتخاب نه شي ځکه سلیکشن د دې په نیم کې و نو زه که یې سلیکټوم مکمل به یې سلیکټوم تر څو دا مې ورسره انتخاب شي او که چېرې سلیکشن زیات وکړم نو امکان لري چې دا شکل هم سلیکټ شي نو متوجه به اوسو چې کوم شکلونه غواړو سلیکټ کړو صرف هغه سلیکټ کړو نو اوس مې دا سلیکټ کړو د دې لپاره چې منظم و تنظیم یې کړو نو بیا له الاین نه استفاده کوو الاینمنټ هم په ډیزاینینګ کې ډېر زیات استعمالیږي الاین لیفټ ټاپ بوټم دا ټول دلته هم لرو او که چېرې دلته الاین ان ډسټریبیوټ کلیک کړو نو دلته به موږ ته پنل واس شي ډېر په اسانۍ سره به یې وکولی شو نو اول الاین ده الاین کې که زه لیفټ کلیک کړم نو وګورئ دا به له لیفټ نه ټول په یو لاین شي که رایټ کلیک کړم له رایټ نه به ټول په یو لاین شي که سینټر کړم په سینټر به ټول په یو لاین شي نو دا درې آپشن هغه وخت استعمالوو کله که دا شکلونه عمودي شکل باندې لکه اوس چې پراته دي وي او که چېرته داسې افقي شکل باندې پراته وي که چېرته داسې کېږدم اوس یې داسې انتخاب کړم غواړم چې له سر نه خوا نه الاین شي ټاپ که له بوټم نه غواړم بوټم او که په منځ باندې غواړم نو بیا به سینټر کلیک کوم بل ډسټریبیوټ که چېرته فاصله یې غواړو چې برابرې کړو مثلا دا فاصله د فاصلې سره برابره شي نو بیا ډسټریبیوټ نه استفاده کوو دا څلور ډسټریبیوټ هغه وخت استعمالوو چې شکلونه په موازي شکل هوریزنټل پراته وي لکه اوس چې دي او دا شکلونه هغه وخت استفاده کوو چې په ورټیکل شکل باندې پراته وي نو اوس چې دوی هوریزنټل باندې دي له دوه نه استفاده کوو که چېرته ډسټریبیوټ لیفټ کلیک کوو نو بیا د دې شکل له لیفټ نه د دې لیفټ نه تر دې لیفټه پورې چې کومه فاصله وي د دې له لیفټ نه تر دې تر لیفټه پورې به هم همغومره فاصله شي که چېرته زه دا کلیک کړم نو اوس کوم فکر شي دلته وینئ واړه واړه لاینونه هم ورسره ښکاره شو د دې له لیفټ نه تر دې تر لیفټه پورې د دې تر لیفټه د دې تر لیفټه به اوس دا فاصله برابره وي که چېرته سینټر کلیک کوو بیا د ده له سینټر نه د ده تر سینټر پورې چې څومره فاصله وي د ده د سینټر له د ده د سینټر پورې به هم هغومره فاصله شي که چېرته رایټ کلیک کوو د ده له رایټ نه د دې تر رایټ پورې بیا د ده له رایټ نه د ده تر رایټ پورې به هم هغومره فاصله شي او که چېرته ډسټریبیوټ سپیس کلیک کوو بیا به دغه فاصله له دې فاصلې سره برابر شي چې موږ ډېر زیات له دې ډسټریبیوټ سپیس نه استفاده کوو چې صرف دا ترمنځ فاصلې وي دا سره مساوي کوو او که چېرته ورټیکلي پراته وي مثلا که دا شکلونه داسې پراته وي انتخاب میکړو مثلا الاین میکړو چې لږ منظم شي نو اوس که متوجه شو دا فاصله نسبت دې فاصلې ته زیاته ده که چېرته دا فاصلې برابرو نو سلیکټ به یې کوو بیا دلته څلور آپشن لرو که چېرته ټاپ کلیک کوو د ده له ټاپ نه د ده تر ټاپ پورې چې څومره فاصله وي د ده له ټاپ نه د ده تر ټاپ پورې هم هغومره کېږي که چېرته سینټر کلیک کوو بیا هماغسې د ده له سینټر نه د ده تر سینټر پورې چې څومره فاصله وي د ده له سینټر نه د ده تر سینټر پورې هم هغومره فاصله کېږي که چېرته بوټم کلیک کوو د ده له بوټم نه د ده تر بوټم پورې چې څومره فاصله وي د ده له نه هم هغومره فاصله کېږي خو که سپیس کلیک کوو بیا به دا فاصله له دې فاصلې سره برابرېږي چې موږ ډېر زیات سپیس استفاده کوو نو دې شي ته الاینمنټ وایي الاینمنټ موږ تاسې په شارټکټ هم کولی شو کله چې اشکال انتخاب کوو مثلا دا شکلونه ما انتخاب کړي که چېرته زه غواړم چې دوی له رایټ له طرف نه الاین شي فقط په کیبورډ کې به آر بټن وهم له رایټ نه به الاین شي که چېرته لیفټ وهم له لیفټ نه به الاین شي که چېرته ټاپ که چېرته هوریزنټلي پراته وي او زه سلیکټ کړم ټاپ لپاره ټي پریس کړم نو ټاپ به بوټم شي که بي پریس کړم بوټم به الاین شي نو بیا د الاینمنټ لپاره موږ تاسې ډېر زیات له شارټکټونو استفاده کوو
بل که چیرته یو شکل مونږ غواړو چې د صفحې په منځ کې راشي یا د صفحې یو کونج ته راشي، مثلا زه دا غواړم چې د دې صفحې د کونج سره ونښلي، نو بیا په هغه صورت کې مونږ الاین آبجیکټ ټو پیج ایج کلیک کوو، د پیج یو کونج سره. اوس دا صرف آبجیکټس وو چې دوی کوم اشکال چې مونږ سلیکټ کړي وي دوی خپل ترمنځ الاین کېدو. که چیرې زه ایج پیج کلیک کوم نو بیا کوم شکل چې ما سلیکټ کړی وي یا مې شکلونه سلیکټ کړي وي هغه د صفحې له کونج سره منظم کېږي. مثلا که زه لیفټ کلیک کوم دا به د صفحې کونج سره الاین شي، که ټاپ هم ورسره کلیک کوم د صفحې له کونج سره به هم الاین شي، که بوټم کلیک کوم بوټم، یعنی اوس چې زه الاینمنټ کې هر آپشن کلیک کوم دا به د صفحې مغه کونج ته ځي. خو که ما چیرې آبجیکټس کلیک کړي وي نو بیا به د کوم شکلونه چې موږ سلیکټ کړي وي، مثلا که زه دام سنټر کلیک کوم دام سنټر کلیک کوم اوس به دا شکل د صفحې په منځ کې واوسي. مثلا که زه غواړم چې دا صفحه لږ بارډر هم ولري، داسې لږ بارډر هم ولري، نو زه کېدای شي یو شکل بل هم جوړ کړم، دا شکل د دې صفحې په اندازه کړم. نو که ما شکل سلیکټ کړی وي نو دلته وګورئ د دې شکل اندازه راته وایي چې د دې ویډ څومره ده، بارې او هایټ څومره ده. که زه صفحه کلیک کوم یا په خالي ځای باندې کلیک کوم بیا د صفحې راته ښیي. نو که زه دا شکل د صفحې په اندازه غواړم نو زه به د دې صفحې اندازې یا کاپي پیسټ کوم یا به ولیکم راسم، دا به کاپي کوم، دا شکل به کلیک کوم او دې ته به همغومره فاصله پیسټ کوم چې دا تر څو په هماغه اندازه شي، بیا به صفحه کلیک کوم او دا اندازه به کاپي کوم، دا شکل به سلیکټ کوم، دلته به یې پیسټ کوم چې دا هماغه شکل واخلي. یو رنګ به هم فعلا ورکړم او که رنګ نه ورکړو هم فرق نه کوي. نو که زه غواړم چې دا اوس د صفحې په منځ باندې راشي، د صفحې په اندازه خو شو، خو اوس په دې پیج باندې فټ راشي، نو زه باید ایج کلیک کوم، سنټر کلیک کوم یا یو کونج سره کوم تر څو دی د صفحې په منځ باندې راشي. اوس که چیرې زه رنګ ورکوم نو وګورو دی د صفحې مخ ته راغی، نور شکلونه یې ټول شاته شو، نو بیا مخکې آپشن مونږ آرډر ویلی و تر څو دی شاته راولو. شیفټ پیج ډاون به کلیک کوم او یا به دلته په دې ځای کې آرډر کې ورته وایم چې ټو بیک آف پیج تر څو د ټولو نه شاته راشي. نو وګورو دا شکل به د ټولو نه شاته راغلی وي. نو که بیرته رنګ ختموم رنګ به یې ختمولی شم. که بارډر ورکوم بارډر تیار لري، که یې زیاتوم کولی شم چې له دې ځای نه ورته فاصله لږ زیاته او کمه کوم هم هر څومره فاصله چې ورته ورکوو. نو دوستانو دا د نن ورځې درس شو چې مونږ پکې الاینمنټ او آرډر ډیر زیات په ډیزاینینګ کې استفاده کیږي، نو پکې الاینمنټ او آرډر له شارټکټو سره ویلې. دویم درس مو همدومره وي، د دریم درس په تمه به اوسو. دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو د نویو ویډیوګانو نه هم تاسې او هم مو دوستان خبر شي. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.